که چېرته امام سره صرف یو مقتدي په جمع باندې ولاړ دی هغه به څنګه ودرېږي او بیا چې امام سره د مقتدي په آخري رکعت کې په قاعده باندې ناست او په دې ټیم کې دویم مقتدي راغی نو آیا دغه مقتدي به امام پسې شاته په صف کې ودرېږي یا امام سره به دغه ښي طرف ته ودرېږي یا به دغه امام سره ګس طرف ته ودرېږي. دا ډېره مهم او ډېره ضروري مسله ده. ګران کتونکو چې کله یو امام په جمع باندې ودرېږي او هغې سره صرف یو مقتدي دی نو د هغې طریقې کار دی چې امام به ودرېږي او د امام چې کومې خپې دي د هغې پنجو سره به دغه مقتدي خپلو خپو ګوتو سرونه چې برابر کړي یعنې امام به ترې لږ مخکې وي دغه مقتدي به لږ شاته امامولي دومره فرق به راولي. اگر چې دغه مقتدي په حالت د سجده کې د امام نه لوی وي د امام نه اوږد وي خو په خپو کې به فرق وي. بیا چې کله دغه مقتدي امام سره ولاړ وي په اول رکعت کې دویم رکعت کې دریم رکعت کې دویم مقتدي راغی نو اوس طریقې کار دا دی چې دغه مقتدي په داسې عمل سره چې هغه عمل کلیل وګرځېږي او وروستو صف ته راشي او دغه لین کې سره بل مقتدي ودرېږي یعنې دوه مقتدیان هم شي امام به مخکې ولاړ وي دغه لمونځ به سر ته ورسوي. خو که چېرته دغه یو مقتدي امام سره ولاړ دی او په دغه دوران کې دوی 3 رکعتونه پوره کړو ورسره یې څلورم هم پوره کړو یا چې 2 رکعته لمونځ دی په آخري قاعده کې ناست یا 3 رکعته لمونځ دی په آخري قاعده کې ناست او په دغه دوران کې دویم مقتدي راغی اوس خو هغه ناست مقتدي راپورته کېدی نه شي او نه په خپړو باندې چې وروسته راتلی شي نو آیا دغه دویم مقتدي به دغه مقتدي سره سیټ کې ودرېږي او که دغه امام سره به ګس طرف ته ودرېږي. ګران کتونکو په دغه صورت کې چې امام سره صرف یو مقتدي دی او هغه ښي طرف ته ناست دی او آخري رکعت ته یعنې آخري قاعده ده په دغه صورت کې دویم مقتدي راغی نو دی به جمع خامخا امام سره رانسي ځکه چې دا لوی ثواب لري ډېر اجر لري د دغه جمع د ثواب نه به ځان نه محرومه کوي او طریقې کار دا دی چې نیت په امام پسې وتړي او دغه مقتدي به امام سره لږه څرنګې هغه ښي طرف ته مقتدي ولاړ دی په دغه طریقه باندې به دغه مقتدي امام سره په ګس طرف باندې ودرېږي هغومره فاصله کې په آخري قاعده کې به کښېني امام چې کله سلام وګرځوي دی به ودرېږي او خپل لمونځ به چې دی د سر نه شروع کړي او تر هغه اخره به خپل لمونځ سر ته ورسوي او د ده لمونځ چې دی کامل او مکمل شو په لمونځ کې هېڅ قسم فرق رانغی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.